دا وایي سبو د پسرال النبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای د هغې زمانې مالدارانو و نیکانو د الله حبیب دا کلمې خو هغې شروع کړې اوس مونږ څه کوو مونږ شروع کړې دا خو هغې کوي د دواړو جهادو سردار ورته وفرمیل دا خو د الله خوښه ده چې چاله یې ورکړي نو بس مطلب دا تاسو اوس هغوی نشئ لاندې کولی چې اوم مالدار دی اوم د دې کلمو ویرت کوي ویلا چې دی د دې کلمې نه ویلې او تاسو ویلې نو دې مالدارانو تاسو نشوئ لاندې کولی نو چې د چا د صدقې وس نه کیږي نفلی صدقات نشي ورکولی غریبي نو هغه دی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر په دې بدې د مالدارانو نه مخکې روان مالداران بدې لاندې نه کي چې کوم غریب دا وظایف کوي نو د دواړو جهادو سردار دا مهاجرینو ته وښودل وی دا وایي نو د مهاجرینو تسلي وشوله دواړو جهادو سردار ورته وایي هغې مال ورکوي نو تاسو سبحان الله الحمدلله دا وایئ په دې به ترې تاسو مخکې شئ نو د پیغمبرانو کار به دی مبشرین چې دی به خلقو ته زیری ورکوي خلقو ته به زیری ورکوي ومنذرین او یرونکي به خلق به یری اخرت به ورته یادوي زنکدن به ورته یادوي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د دواړو جهانو سردار چې د زنکدن حالت شروع شو ما غیږ کې سر پروت و داسې به یې لاس اوبو کې لون کو داسې به یې په مخ راغ وی یا الله زه ستا نه امداد غواړم په تا سره الله امداد غواړم د چپو د مرګ نه خدایه د سلګو د زنکدن نه خدایه دې کې امداد راکړې لاس په یې لمده و په مخ باندې به یې راښکه نو د انبیاو کار به دی چې منذرین خلق به یری چې میدان محشر را روان خلق به یری چې یوه تله د میزان را روانه یوه غټه درنه تله به الله لګي او حساب وکړي داسې درنه تله ده داسې سیده تله ده یو صحابي نبی علیه السلام نه تپوس کې وي زما غلام دی کله ناکله زما خبره نه اوري زه ورته وقارېږم سپېړه ورکمه د دې به ما سره حساب کېږي د دواړو جهادو سردار ورته فرمایي او ستا دا قار دړو د هغه ګناه به وتلل شي هغه چې کوم ګناه کړي ستا خبره یې نه منلې نو هغه قار به هم وتلل شي ستا قار دړو ستا سپېړه به هم وتلل شي او د هغه ګناه به هم وتلل شي نو که د هغه قصور کم و تا سزا سیوا ورکړي نو تا نه به د هغې غلام دپاره به ستا نه انتقام اخیستی شي او که نه ستا سپېړه پرې کمه وختله د هغه ګناه ډېره وختله نو هغه به تا دپاره ذمه دار دا یوه سپېړه به تلل شي دا یو کنزل چې دې چاته کړي په ګناه باندې دا به الله تلي نو د انبیاو کار به دی منزلین چې خلق به یری نو موږ نه دي رالیږلي پیغمبران مګر خوشخبري ورکوونکي او یرونکي ویجادل الذین کفروا جګړه کوي هغه کسان چې کافران دي بالحق په دروغه دی په دروغه د انبیاو سره جګړې کوي لیدحدوا به الحق چې وران کی په دې سره حق خبره بس په ناحقه د انبیاو سره اونخلي او جګړې شروع کړي دا اکثر منافق سړی داسې کوي شور به جوړ کړي بیا پکې د حق پته نه لګي دا شور دې دپاره جوړوي چې لیدحدوا به الحق چې وران کی په دې سره دا حق خبره به پټه کړي هسې شور او غوبل به جوړ کړي دا د دوی کار واتخذوا آیاتی او نیولی دی دوی آیاتی زما آیاتون او زما کلام وما او اغس انذرو چی دی پیرولی شوی دی او اغا انذرو چی دی تیر او رولی شی غزوان توقا
دوی دا په ټوک ونیسي زما په کلام پورې ټوکې کې هغه انذرو چې دی پې یرولی شوي دي حضوا دې ته زما دا کلام ټوکې ښکاري او د انبیو سره په ناحق باندې جګړې کوي شور جوړ کړي چې دا حق خبره چرته ښکاره نشي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صداقت چرته ښکاره نشي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صداقت الله به ښکاره کو ټیم په ټیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا ډېر رپوټې دی چې شام ته سفر کو قافلې سره روان او د اوچت زینب بحیره راهب ولید نو راکوش شو بس قافلې والا ته وی دا ماشوم شام ته مه بوځئ دا نبی اخر الزمان دا نبی دا اخیری پیغمبر دی د کې نښې دي وی تا ته څنګه پته ولګېدل وی ما تاسو ته کتل چې تاسو قافله په لاره را روان وئ هرې ونې ته ما کتل چې دی به ونې ته رانږدې شو نو ونې به ده ته سجده ولګول او دا د پیغمبر نښه ده چې ونې ده ته سجدې لګي نو د امام الانبیا صداقت لا رکوټې ماشوم دی چې بحیره راهب جرجیسی نومو د تورات عالم هغې وخت نه خوشخبری ورکړلې وي دا نبي اخر الزمان دی د شام طرف ته مه بوځئ دته به قافلې نقصان ورسي خلق پسې راوتې دي او بیا چې کله د قافلې له ډوډۍ وکړله د بحیره راهب دقې قافلې له دې کې نبی علیه السلام ابو طالب پکې و چې ډوډۍ ټیم شو بحیره راهب راغی وی هغه ماشوم څه شو وی هغه اوښان سړی وی هغه ته غږ وکئ که نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته آواز وکوي راځه چې نبی علیه السلام راغی لا ماشوم دی دی د ونې د سوري د لاندې ناست دي دا قافلې والې یوه ونه ده سوری کړی دی او دوی ناست دي نور غانمه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی نو سیټ ته کېناست ماشوم دی دا خو غټ مشران خلق دی نو نبی علیه السلام سیټ ته کېناست چې سیټ ته کېناست په غرمو هغې ونې هغه سوری تو شو د دې خلقو نه لاړ او په نبی علیه السلام ودرېد د پاس نبی علیه السلام خلقو ته وی ما درته نه وي چې دا نبي اخر الزمان بحیره راهب ورته ما درته نه وي چې دا نبي اخر الزمان دی وګورئ ورته هغه سوری د خلقو نه تو شو په نبی علیه السلام داسې ودرېد هر شجر او حجر به ګواهي ورکوله چې دا نبي اخر الزمان دی چا په زبان قال سره ووي او چا په زبان حال سره خو دې مشرکینو به بیا هغه خپل زور لګو شور به یې جوړ کو جګړې به یې جوړې کړلې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره څوک وانه اوري نو الله تبارک وتعالی ذکر کوي